خدای دې د بیړي چپه کې چې بیړي دې چپه شي چې بیا په کوم طرف ته دی خو چې ووځي نو بس بار به تلي نو ما نه بیکار کړی لکه دلته مې چل دلوي چې دې کور کې کېنه یو بوټي ګزاره دې کړی په چرمونو خو دې وچرمولم نو چې بیا په کومه سوړه ورغلی چې بیا به رانه کوم ځای کار ګوري توبه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ځان ته مولا هم جوړ کړه مولا بیا زیاده ځان جوړ کړه ورحمت الله وبرکاتہ کارونه ډېر کړي دي او کارونه خو مې کړی سپین سپوټي مې راغشته سپین سپوټي خو دې راغشته خو دې سپین سپوټي ته لحاظ وساتي او ورې خدای او دې جوړې چې نور مې نه شرمې چې دا کم دی او شرمولم دغه بس تا نه بس ویندا نو دې شرمو ما زه خو ګوره خشوي ما خو ما دې دا نیم دو دا څنګه صفات کې دار زده ته زکه وې ما چې صفات دې کوم چې اوس خشوي یو ګډي گزاره دې کړه نو کوم دغه چې ګوره دا ارث راټینګ کې باقي ډېر ښه اوس چې تسوي ها ستابدار منم دغه علاج ته راځو کوله دې ته لاسو دا کوم چې علاج یو سړی ګوره اوسني خلکو له به علاجونو کې بیا هم په هغه غوډ راوړي کله څوکي چې چا له هسپتال ته بوځي بیا خو ګولې کراوړې دی او هغه غلط کار نو د دې خپونه به دې ځوړندوم او دې پکې پسې د لپړې اچوم او بجلی باندې سټارټوم چې په دې سپېمو د هغه ارڅداري وي په دې بل طرف پړو نو بس خامخانو چې ته ما چرمنو بیا خو تاسو ګوره پرېږدم نه نه صاحب بابا دا داسې کار کوو ورزونه ویا په هغه باندې ټیک خو یې که نه ها بالکل تولې مخه پچار بس دغه بیا مه که نه اینم د چې ښه شوي اینم د چې ښه شوي خو ځه هغه له به ورشو دا خبره به ورسره خلاصه کړو خو ګوره دا واده نه او د کوېدن نه وروسته هم ګوره چټي کې خرګنې ته ځانو نه نه خو توله به یم کلک کلک ګرځه ښه ته وګوره نه دا چې په مده خو نور زور لاندې ساته او کنه بیا کلچو نه کړي نه کوم کلچو تو راځه چې یا خیر پکې ټیک خو یې که نه بالکل ټیک یم دا مخکې ته لږ داسې قدم واله خدایه د لوبو بوډایې دی بالکل توله یم نه توله خو یې خو دا توله به ګورې برقرار ساتي دا به ساتم برقرار خو په جان د دې ځای نه چې اخوا نه کړې دې ماښام به دیږدلي صحیح ده بس زړ باندې راځه دا دې تباه و برباد که نو زما پلار نه که نه نو پلار دې زیم نو زما نه مخکې مخکې خو دا چې ته مخکې څه که نه نو خو په جار ما څه په جار خو ګوره راځه دا د ته وایم هلته به خاموش ناست کیسه قطاره به ګوره ډېره نه کړي او ګورې ځان به ټیټ ساتي ماشاءالله ډېر ښه شوي ډېر ښه شوي ته به غلې ناست یم خبرې ورته کړي خبرې به خیر دې کوه خو مطلب نور ته خیال ساته بس د هغې ګیلې نه دې ګورې ډېر یارې صحیح ده صحیح ده غم مه کوه هغه ګیله راته ګورې مخې ته را نه غم مه کوه راځه ټیک خو یې که نه بالکل ټیک یم راځه مېم بابا بازار ته وتلې څه خوښه به مې راغستې وه نور به یې ستاسو سره راغستي وو مېلمانه ځي راځي په دې ډنډو باندې خو سړی ډېر بدې ښکاري چې دې ماره ورته ډنډې ږدو ورته یاره ډېره زیاته ګراني ده تا ته پته نه چې ډېره زیاته ګراني ده او زه بټه کې کار مار کوم پیسې کم ځای نه راوړم دلته بابا دا ګراني دي بس خدای تباه کړي هر وخت ګرانې په دې ګرانۍ هېڅ هم نه کېږي خامخا به راوړي دا خېټې خو به غواړي که نه د قربانۍ غوښه یې لږه وخوړه قرباني څونه ورځې وشي تېره شوله بس خیر گزاره کوه که نه نو السلام علیکم جی خیر روپیه ګوله په خیر لوړې ستړې مه شي ته ځه کاجي ښې په خیر څنګه خیر دی کښېنه دي کښېنه څنګه هم راپېښه وکړه یاره بس څوک چې په کوم کور کې لوڼه پیغلي شي او په کوم کور کې زامن زلمي شي نو بس بیا د واده خاطر کیسې له رانږدې شي نو همداسې چل دی زما دا مردکي زوی ماشاءالله ډېر ښه شوی دی 15 واړه وخته مونځ کوي حالانکه اللهمین نایوله نه ورځي خو زه ورته اوس لږه لږه ښیم پوه شوې نو ډېرو خلکو اللهمین نه ورځي په دې ویترو کې والله که څوک هم وي خو ماشاءالله هغې مې زده کړه ما زده کړی لږه لږه نور به مې زده کړو نور به هم که خیر زده نو هغه کار پرېښې او نه هر شی پرېښي دي دا خو نو ته ته ګوره سپین سپوټې ماشاءالله پیدا کړي دي تماچه ورسره او کالتوس ورسره ني تشه تماچه ګرځوي او هسې لکه مطلب دا دې خوښې ده نور ډېر ښه سړی شوي دي نو دې له راغلی ما وی که دا لور دې ما له راکړه د دې زوی دپاره نو خوشحاله شم او دی به هم خوشحاله شي د دم خوښه ده او ستا د لور هم دی خوښ دی نو اسلام دا وایي چې یو بل یې خوښ شي نو خیر دی ولې بس زه به پرې سوچ وکړم سوچ او زه به پرې لوسه صلاح وکړم او تاسو بیا ووایم نه نو سوچ به ته په څه کوې زموږ په رشته باندې به کوې او بالکل که نه نو اوس دې په زر نه راکوله نه
ټیم پکې اخلي ټیم پکې لم خیر دې بچو دا سود به پیو کی ځه زه به سلام وکم ها. او تاسو ته به ووایم ها بیا راځه چل دی ورې څه پکې ګوري مازغه مې کتل دا مازغه لږ کار نه کوي که نه بادام یو پو ورسره وخوره نو سوچ ته به برابر شي صحیح ده صحیح ده صحیح ده نو سوچ پیو که خو ور چې بېنوام پرې نه زما زوی ټیک شوی دی په کلی کې مونږ شرمې نه نه وای او کنه आवाज ونه کی نه وای خدای دې هیڅ کم نه کوم، هیڅ سم نه کوي هر څه پرېښي دي هغه نوم هم ماخله بیا دلته را یادېږي بس صحیح ده بس صحیح ده. ښه ډېره مننه الله دې تا خوشحاله مهرباني مهرباني راځه Thank بچي you very very much دا خبر چې ستوري به کله راځي ورته مې زر راشه دی اوس پر نه وخت یې کړ ډېره لا لا ویم تا یاد کم او زه رالم ویم دا راته ووایه که نه چې تا زه دلته څه راوغوستم ښه په جارو دا راته ووایه که نه چې ته مونږ ته راغلی څه لپاره راغلی وې څه دپاره وی څه دپاره راغلی وې ویم ستا رشتې له درغلي و که نه تا زما رښتې له راغلی او که نه ویم هغه بیا دې وی زه به پې سود وکړم لیلا ګوره یو خبره یاد ساته چې انکار ورته ونه کړې پلار مې ځکه وی که نه زه پې سوچ وکړم چې ستا کارکردګي مخکې لږه بېکاره وه دې ته ګوره د خدای نیکبخت دی کارکردګي زه اوس هغه مردکې نه یم ښه اوس مې لکه د سیخ نیغ یم څوک مې کګولی نه شي ملکي ښکارې خو نه که چا په څوک ووایي کېشي راکوږ شي دې ته ګوره په چیک څه کې ویم که څوک په دوه منه سټکه مو وي که نه والله که راکوږ شو تو ګوره سپیډ باډي دی اته دې خو زه لږ چک کوم خو نه ما ته پته چې بېکاره بادام وخوره چې طاقت کې شي ښه که نه ښه دا صحیح ده ځه ډېره مننه ځه تھینک یو ویری ویری سرې دقسې درکونه لګوه وادې اورېدو نو ستا به هر وخت دا جیب ډکې پلار خو د له کور کس هم پیسې نه درکوي نه ماړه ها نو چې ما سره لږ وګرځېدې نو استاد بس ما ځان سره واله کنه ځان سره مې اخیستی نه آیا به ټیک شو ها پلار تا له اوسه پورې پیسې درکړي دي جیب کې مې تعلیم نشته تشه پانی دي زما نه به 500 مالي زر به هم در کوم 2000 به چې ښه چانس میلاوېدو ډېرې اخله بس منم ها کور په هغه څه کې پلار سره یې دي څه هغه ځان له تشپاڼی دي اورې په دې خبره ګورې ځان پوهه کا چانسی دی او بخیر مولدکیا السلام علیکم څنګه چل دی چېرته یې مخه کړې ده چاته یې مخه کړې ده د خدای نیکبخته ته خبر دی نه د څه ته خو ډېر ښه څه یم د علمه پلار مې راله واده کوي تا له او که نه تا له څوک خور لور درکړي تا ته ګوره وساتلې د خدای نیکبخته بابا ګل راکړي که نه هغه لوړه جینۍ ده او څنګه ښه شوي څنګه ښه شوې د علمه 5 ټینګه مونږ یو دس کومه خو ښکلې داسې ټیټ ټیټ ګرځم ټوپۍ ته ګوره په تندي مې خیره لکه دا خبره خو یې صحیح ده یاره ماشاءالله او که نه خو خبرو نه یې پته او لګي خر مې صفت کوي او پلار مې صفت کوي هغه لیلا مې صفت کوي مته ته اچھا دا دې معصومه اوس پیدا خوب دا خو واما چې ما غلان غټی ته اوسه به مړو ما دوا چو مولدکیا ماشوم باندې بیا نه ورړې ښه ولې؟ نه په خپله چې بیا په ده ورړې ولې څه پته لګي که دا چولي یو په قلاره کښېنه ما ته معلومې وادې اورېده او بس اوس خو کار ټیک شو کا ټیک شو مړی ویم چانسي داسې کار دی که نه چې بس دا خبره بس په دې ځای پاتې شوه صحیح ده زه ستا خبره منم خبره په دې ځای خو چې زما هم څه خبرې به ته منې ولې نه منمه تابعدار یم ښه په جار به یې منم بس له 100 روپۍ راکوه زاړو چاته ویم ښه خزانو موږ هم ځای ناځای نه ګورو خو صرف ټک دې وباسو موږ خو ځان ډېر کلک کړو خو څه وکړو نو ووته نو یاره به هم داسې کار دی که نه چانسي چې دا وایه خو ګوره خیال مې ساته ومې نه شرمې ښه نو څه ده بس اکاونټ نمبر راکړه زما اکاونټ نمبر نشته ما ته غوږ کېده بس ټیک شو خو چې کله هم درشم او زما ضرورت و ګوره انکار به راته نه کوې نو بس بیا تا ته ښه پته ده صحیح ده منه کار به دې ټول ډسمیس ویم غم مه کوه ولې کوم درته انکار ښه بس څه صحیح ده ده روډ مې څه ګورې دا خبره په دې ځای نه بس زه بېغمه شه صحیح ځه ده او که نه لوبه مې راواله ګرې پاتې نه شي نه نه به پاتې کېږي ځه په مخه دې شریف اوس کار ټیک شو دی اوس ورځو او پیسې به ترې رالو چې د ده یادې دی به زموږ مرکیټیز نه اچي راځه اوس دقه ده بیا بیدي لاړه یا الله زما دې توبه یو خو بجلی مړه کړو ځه او راځه د مشینانو نه اخلاص کړو د پرج نه اخلاص کړو
ولې تا نه خو داسې ګوتمبد جوړ دی خو داسې بیا داسې ایغ نیغې لکه چوکا لکه چې د جیمي کلی وایي اچې دادا لکه ته به راباندې یخنی راځي ته به خو دې نشته یخ پخې خدای دې غرق کا او دا وجود ټول رپي دا ولې دا د یخنۍ ته وایه که نه ګرموالی خو دې کې نه کېږي خلک پکې یخي یو د خدای بې انصاف او ستا به څه ګرمي شي چنچل عمره خو دې بدن دی خو څه کار مار روزګار مار لین مین خو دې خراب کړي نه دي نه نه هېڅ به هم نه یې کړي خدای ستا سم دي ستا ولې بچي دا غوږ دې راځوړل شو تک زیړ دی زه ټول زیړی بوله چې غوږ زیړ شو څه نه نو ما ته خو داسې ګډ وډ ښکارې ګورې ومې نه شرمې ګورې اوس ته رښتې خبرې روانې دي او ځان له ګورې مړتکي خان جوړ کا او زه باندې پوره باور کوم چې انشاءالله ټیکي صادر د اوږې نه ونه غورځې نه 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 غورځم دادا وایم ښه ټیک یم خو داسې کار کوم ډېر بازم او داسې چکر ده خدای دې بې خو باسي خو رنګونه دي او زیمه مردګي سره دې کار دی درځي یاران دې ډېر شوي د ما نمبر دې خلکو له ورکړی تباه او برباد کړ نو ما به دې نو ما ته یې موبایل کوم دی نو زما نمبر څه د خلکو له ورکې دا بیا نه ورکوم ښه که چا لرې زما نمبر ورکړي نو ښه به ني ښه صحیح ده بیا ما سره موبایل نشته بس هلته ورسره خبره خلاصه وه صحیح ده جي ارې اوس موبایل به زما یو نمبر یې به دې خلکو له ورکوي ته پسې ورغمه نمبر یې ګوره بند کړی دی ها چل شي لکه ملدکي په خیر څنګه چل د خدای نېکبخته زما د پلار په نمبر دې رنګ وکړو توبه مینه ستا نمبر خو بند دی ما دې پلار ته رنګ وکړو نو ملدکي شته دی ویل او دا دې درو ورته څنګه چل مړه د خدای نېکبخته داسې کار دی که نه چې لکه ما په که نه یو پیسې راکړه مونږ واده له ځو دا ځان سره وان کړی دی پېښور ته ګوره واده له ځو واده ورېده ملدکي پیسې هم پکار دي ما سره خو نشته نشته دی نه نو بس چې نشته نو بس بیا خو زړه خبره ده نه نه خدای خاطر وکړه داسې کې او که نه ګورې ورځم ګورې دا واده صحیح ده صحیح ده زه ډېره مهرباني خوشحاله چې واده ورېده او الله دې تل خوشحاله وباد امین امین زه چې ځو چېرې سړي زه چکر به ووځه واده کالونه به غواړه ښه پچان ښه پیسې راکړه چې ته لوالو هسه صحیح ده ځه خدایه پاکه چا پسې شامولو کوي دې خو ما نه غونډه خزانه تشه کړه زما کور ته واپس دا بیا په چاکر خراخ کړی څوک راکاږي خو چې مردکې ګاډي وباسي نو کرخه به پې خلک راکوي بیا څه ته چوي دي پلاره نه نو چې دا ګاډي ته وباسي خدای دې نو په قهر اخته کړم دا کرخې پې واړه راکاږي نو تا ته خو چې دي نو د شیرپو واړه معلوم دي رسیلان دي په موټرو کرخې راکاږي ماله بچو دې ته بېخ وباسي جانسیما تا جواب ورکړی وي ورته یې راځه بس که نه نو یا لکه راځه راځه څه په دروازه کې مونږ کره کمې ښځې دي کینې کینې السلام علیکم بخیر وعلیکم السلام وایي دا چانسي دی دا چانسي دي ماشاءالله ماشاءالله کینه کینه هغه بل بل ولاړ دي ته ولې کینه غمبم راځه کې ارڅه کوي دا د بي آباد انجره څه به کولی نه بار نه کې ته چا کار خپل نه چا کار مړ مړ درې مې لګته دي مړ لګته دي ته پورم خپل کارا کو کنه زمونږ یاران دوستان ډېر دي د سمخته لوکه تاسو هم ته خو دونه نشه به دی لکه ته خبر راته وې زه روانې به دا ګاډي مې پاک را پاک کړم چې تا سس کار دي سر روزګار دې دندراله د مطلب خبره کوه زه په خپل چاته روان یم خو دې مردکي پسې راله مالک یې دې سړي نیا بیماره ده هسپتال ته بوځم که نه ورې یو 600 روپۍ راکړه د دې هلک نیا بیماره ده او هسپتال مالا ما سره پیسې نشته نشته دی نه بس ټیک شو ما د چل راځي اوس په دې پلار ته مل ویم او لاړ به چې مسخر ته ورته ووایه نه دا بیا د سلوبه کړې ده چې سخر ته به دې الوم او پلار ته به مام پېکې که نه بیا څه لانجه دې جوړه کړې ده دا لانجه ده که نه چې تا واده نه ورکړی دي او د واده هغه غونډې پیسې دې خسمړې واغېستې ولې په څه بیا مې ټرت کړی دي هغه دومره مخکې خدای دې نو تباه و برباد که چانسي نو ته خو دوالې نو ته د ټیز ګټې ته کېناستې څه